مفتی صاحب دا خبره کوي وایي دا ستا چې زما د مشر هغه پېښ کړو چې هم جسد عنصري چې دی دا دلته و هم هلته دا قدرت دی نو بریلیانو هغه بیا قدرت د الله نه دی هغه هم د الله قدرت دی د الله باندې زم علماء دیوبند ویل ته ناممکن وو استاد یو مشر ویل ته ناممکن وو هغه د الله د قدرت نه منکر وو مفتی ستا حواس خراب شوي دي ته پوهېږې نو بیا دی وایي و یاره وایي زه خو په دې جماعت کې نه یم او وایي په تا باندې په پنجپیریت باندې ته شرمېږې مفتی صاحب زما خبره واوره په پنجپیریت باندې زه فخر کوم زه پنجپیری نه زه کټر پنجپیری یم زه اشاعت په ما کې د پنجپیریت غیرت دی خو تا ته ما ووایي چې پنجپیری نوم دې ووایي ما په دې ملک کې زموږ د جماعت نوم چې کوم دی اشاعت دی ستا د جمعیت دی چې دې ووایي نو بیا برته جواب میلاوېږي زه پر فخر کوم خو تا ته پرېږدم نو چې تا غلط الفاظ نه استعمالوې بیا دې ما ته وایي و یاره زما د مشرانو کتابونه پیش کا سرفراز خان خو ستا مشر نه و امین صدرکاوي ستا مشر نه و نظریې کې ورسره یو وی که نه ستا د نظریې څه دی نظریې کې ورسره اختلاف دی د هغه دفاع وکړه وایي تعویل لا شیطان وښیه مفتی صاحب انکار دی وکړو علما به درپورې خان دي ټولو فقهاو دا لیکلي علماو په کتابونو کې دي ستاسو مشرانو په کتابونو کې هم دي وګوره بیا دې ما ته وایي د صحابو تکفیر د الله بنده صحابه زما د سر تاجونه دي ما نه دي کړي زما د مشر کتاب وښیه ته چې دی تا ګوره مفتی صاحب دې پرې به ته د عبارتونو دفاع کې دې پرې مفتی صاحب د نوې عبارت پیش کو دا کوم لیکل شو مفتی صاحب ته په دې ټینګ کې سالسي کې مناظره به ودرې ځکه چې کښته شوقي 4 غنټې بعد بیا زما دور بیا 4 غنټې بعد اعتراضونه کې دا به نه وي بیا وایي هغه د روح اقسام ذکر کوي مفتی صاحب د روح نه وایي جسد دا چې د جسد تقسیم یې کړو ته په عربۍ قسم دی که پوهېږې ته راکړه دا دغه چې دی تا یې لیکلي وایي چې دا وځي وایي دې جسد نه وځي الارواح والاربعة اقسام د دې څخه نه وځي چېرته ځي راکه چېرته ځي جسد مثالي ته ځي هغه مثل د مشکو د کاپور په شان د جسد تقسیم کوي ته سره پوهېږې نو پوه شوې مخکې دی ما ته وایي شیخ طایب د ختم نبوت خدمت وښیه د الله بنده ختم نبوت عقیده چې کومه وه الحمدلله د شرک بدعت نبی سلام د کومې دغه لپاره راغلی د شرک د ختمېدو لپاره د بدعت د ختمېدو لپاره راغلی ته د بدعتو بوجۍ یې د شرک ډېره کوي ته د ختم نبوت نوم څه کوې کوم کتابونه چې ستا مشران لیکلي یا د ختم نبوت جلسې کوي هغه د وټونو دپاره کوئ د چاندو دپاره کوئ وایي ستا مشران دا یې ومنله وایي ستا مشران هم د چاندو وایي ستا مشران هم د ختم نبوت مسله شروع کړه چې پیسې ورته میلاو شي وایي منله چې ختم نبوت صرف د چاندې سبب جوړېږي او په دې کې د دنیا دپاره صرف چانده ده راکه احکام میت څو په دې کې دا دي بله خبره دی دا کوي مفتی صاحب وایي یاره وایي توهین مفتی صاحب ما تا ته ووایي دا وایي هغوی دا د امور یقیني ده د انبیاو توهین د امور یقینونه نه دی د انبیاو توهین د څه شي نه دی د انبیاو توهین باندې انبیاو په عزت او په ناموس باندې ایمان راوړل ضروري دي مفتی صاحب تا ته ما د لزومي کفر چې کوم وي هغه وایي چې کله د براعت اعلان نه کوي تا د هغې جواب رانه کو بیا وایي یاره وایي ستا د مشر وسیلې ته کفر ویلی تا ته ما وایي مفتی صاحب ستا د مشر وسیله بالذواتو ګوره بجای النبي وسیله بالاعمال ته ګوره تا وایي وسیله بالاعمال نبی باندې موږ که چا وایي په اعمالو صالحو باندې زموږ مشرانو کې شرک نشته تا ته ما وایي وسیله بجای النبي دلته ستا د مشر هم لیکلي وایي دا بدعت دي په مصابیح دلته لیکلي دي ائمه دین کې نزدیک یہ بھی مشروع مسنون نہیں ہے بجای النبي وبحرمة النبي دا وګوره دی وایي دا مسنون نه دی په صحابو کې د چا نه منقول نه ایسې عقیده ایسې عقیده صحابه سي به منقول نه په شریعت کې نشته نو په شریعت کې نشته د هندوانو رسم دی دې مشر دي بولي ما خو نه دی ویلي ګوره ستا د هرې خبر جواب کوم زه د خپل خبرې جواب ما خبرې جواب نه راکوې بیا وایي دا مشر دی الله نه مکان ثابتوي مفتی صاحب دروغ بنوي وایي سړی الله ولله ما فی السماوات الله په اسمان کې دی دا څه شو دا ته عجیبه خبره کوې پوه شوې او د هغې تفصیل لاندې لږ وګوره دغه آیات دغه کوي وجدک دوالن یہ خود مجھے ڈھونڈتا ہے پھرتا ہے دا خو دغه آیات تفصیل کې دغه الله بنده دا وایي بس خو چې دغه آیات ته پھرته نو ما ته څه وله ما فی السماوات و فی الارض سره بس کوي الله په اسمانونو کې دی دې سره بس کوي د الله بنده مخکې دی وایي د آیات قبر باره کې د آیات قبر باره کې تاسو د شرک وایي مفتی صاحب حیات قبر په دې کې د شرک لفظ بخې بله زه دا مطالبه کوم حیات ته تقسیم منې که نه منې زه د علماء دیوبند وښیم ته داسې حیات منې چې مړي کورونو ته هم راځي بیا یې بچي هم کېږي مالک او مملوک زه نن چیلنج ورکوم دې پرې بیا راشئ مالک نو مملوک ته ورسره هم پیدا شي انشاءالله نن به ما ته ځان مسلمان ثابت دی مالک او مملوکو او دغه آیات چې دا خروج عن الاسلام دی دغه آیات چې دا ته قایل یې ستاسو ښایي مړي مددونه کوي خبرونو ته راځي یعنې ستا مشر وایي تصرف ورته حاصل و دا خوشبول عقیده کې وایي مړی په اول وتو دا ستا عقیده د مفتی صاحب دغه حیات دا وایي هغه حیات چې کوم په نصر چې کوم حیات ثابت دی هغه موږ نه وایو
کم چې هغه تعالی چې هغه ته تصرف ولا حیات نه د هغې منکر موږ نه یو، موږ د هغې قایل یو. او استاد مشر په دې کې لیکلی دی منیر منور، په دې کې دا لیکلی چې شیخ طاهر عقیده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیر رحیم الله تو د کوم دیوت رحیم الله وای او د مخ کې لیکلی دی وای وکیل مفتی صاحب وای شیخ مولانا طاهر پنجپیر صاحب نے اس بات پر کہ قبر میں میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں اتنی حیات رکھ دی جاتی ہے جس سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس پر انہیں البصویر میں 5 حوالے نقل کیا وای 15 ځایه شیخ طاهر رحمه الله امام انقلاب هغه دا تسلیم کړی چې د قبر عذاب شته، مشر دی وای د قبر عذاب شته، پنجپیریان د قبر عذاب مني. 15 ځایه په خپل کتاب کې لیکي او کشر د مشر نه باغی راغی وای زما مشران نه پوهېدل زه فتوا لګوم چې تاسو هغه قبر نه مړئ. مفتی صاحب مخکې د زما دا مشر ستا دا مشر چې دی دا مفتی صاحب نوی عبارت باندې زما د برتني بابا کې 4 غنټې بیا په دې نه وروسته بله شروع کړه کدي خلاف دې وکړو. دا مشر دی وای مفتی صاحب و چې څوک د جسد مثالي قایل ما ته وکړې تیاره اوس مه کوم ما دې نه پرېښودم و چې څوک د جسد مثالي قایل او څوک و چې نبي سلام روح ووتو په بل جسد کې واچوله شو دا سره د جسد د ختم نبوت څخه منکر شو. مخکې په صفحه نمبر 123 کې دی لیکي و چې نبي علیه السلام روح ووتو او بل جسد ته لاړ دا بل جسد نبي دی او که نه دی که نبي د ختم نبوت څخه انکار راغی که نبي نه نو وای نبی روح په غیر نبی کې دا توهین دی. په 119 کې جسد مثالي دی ومنو د ښځې به یې بل خاوند منې د ښځې به یې بل خاوند منې. دا زما سره راکړه ما سره چې دی دا زما سره کې دغه دی رحمت کائنات والا وای نبی علیه السلام ډېرې موقعو د خلکو سره میلاو شوی په یخه راځي ګرځي نو بیا وای دا څنګه شو چې نبی علیه السلام په مکه کې دی هم په مدینه کې دی هم دلته ګرځي دا ولې د هغې جواب کوي وای د هغې دپاره په 281 نمبر صفحه کې وای د دې دپاره به وای غوږ کېده رسول سلم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے تو یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کیا رسول سلم مدینہ منورہ کے بغیر بھی کبھی کبھی دوسری جگہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وجود مثالی کو سمجھا جائے. وای دی وای چې بل جسد دی ومنو نو روح دی بغیر نبی کې ومنو که دی ومنو د ښځې ولا بل خاوند ومنو او دی وای نبی علیه الصلاة والسلام چې دا خلکو سره میلاویږي په وجود مثالي سره میلاویږي ځکه د دې دپاره به دا مني نو زه دا اوس دی د ختم نبوت منکر دی یا د نبي روح په غیر نبي کې مني دا چې دی توهین دا یو کفر دی او دی وای دا د ښځې بل خاوند منل دي. مفتي صاحب داسې الفاظ ابو جهل نه دي ویلي مفتي صاحب داسې الفاظ ابو جهل هم نه دي ویلي. د دې جواب پر حقیقت تقریبا 15-20 حوالې ستا د مشرانو په دې باندې دي چې هغه وایي دا چې دی بل جسد دی ولې ومنو. دارنګې ماله اوس دا کتاب راکړه ماله تفسیر مظهري راکړه هغه هم دا بل جسد منلی دی. روح الماني راکړه روح الماني را تفسیر دغه تفسیر دا لیکلي دي مفتي صاحب والنسبي في بحر الكلام جعل الارواح لاربعه اقسام ارواح الانبياء عليهم السلام تخرج من جسدها ويسور مثل صورتها مثل المسك والكافور والمبتدئ ما تدري تاريخ نه پرې خودم اوس بیان کې وتكون في الجنه دوي واذا انبياء ارواح زي جسد مثالي تدي دا مشهور جسد مثالي ولا مال د خدي بل خوند د خدمت ربون انکار دا ګستاخ دا کوپر نشي ابو جهل بیا پس کافر دی. مفتي صاحب دا د ما سره تفسیری مظهری دی وای دی هم دغه جسد مثالي ذکر کوي ښا دی وای قال الشعبي في بحر الكلام الارواح والاربعه اوجه ارواح الانبياء تخرج من جسدها وتسير مثل سورة المسك والكافور وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتنعم. تقى جسد مثالي ولا من لا ده ما صار شرح الصدور ولا ذم تقى آيات من جسد وي أرواح الأنبياء تخرج من جسدها ويسور مثل جسدها مثل المسك والكافور دقة مثل جسد المسك والكافور جو كان پیش کړو ده ما صار چې ده بحر الكلام کې دقة أرواح الأنبياء تخرج من جسدها وتسير صورتها مثل المسك والكافور وتكون في الجنة ده هم دقة عبارت پیش کړي. مفتی صاحب زما سره چې ده نشر تیب اوس مخې ته راکړه هغې کوم دقة عبارت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام جسد مثالي منلی دی. مخکې د ما سره چې دی آپ کې مسایل چې دی هغې کې هم دغې دی وایي جسدي مثالي د انبیاو دا مشر دی که جسدي مثالي ورمو د ښځې بل خاوند دی دا توهین او کفر دی. دی وایي یا د ختم نبوت انکار راځي دا علما د ختم نبوت منکر وو. مفتي صاحب د نبي روح په غیر نبي کې راځي دا هم توهین دی. آپ کې مسایل والا وایي د نبی جسدي مثالي دی مني د انبیاو لره چې انبیاو چې بیت المقدس کې کوم په جسدي مثالي سره دی وایي دا د ښځې بل خاوند منلي. مفتي صاحب جوابونه در باندې قرض شو زما د یوې خبرې جواب مفتي صاحب نه کوي دا ستا شکست دی. مفتي صاحب تیاری مه کوه که نه مفتي صاحب ما د وکې ده که نه نو ته ما پرېږدی بیا په خپل ټرم کې بیا به خلاف نه کوې ما په خپل ټرم کې بیا نه پرېږدي نه اوس به کتاب نه راغلم خو د هغه ځای نه کوې خبرې زه والا نه غواړم زه والا نه غواړم اوس ودرول ټیم ښه چې ما کولې که نه مفتي صاحب زه یې منع کړم ښه صحیح ده ټیم ودروه اوس ټیم ودروه شاه صاحب ټیم ودروه اوس شروع کا دا مشر دی وایي مفتي صاحب وہ ایک مثال غالباً ابن عربی تھا جو طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ان کا ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام کی روح سے تو اس روح نے آواز دی ابن عربی تو میرے اولاد میں سے وہی دے وہی آدم علیہ السلام د روح سره ملاقات هغه ته اس کې ابن عربی ته ما بچي دا مشر دی پنځه دی وہی روح بغیر د جسد نه نشي پاتې کېده وہی د الله قدرت جدا دی خو عادت ادا نه ده. مفتی سی اوس پتو ګوره ما تا ډیر ځای او دا
موبایل کې والا څنګه بنا کړ یار بس تاسو چوپ شئ صفر ته چوپ اے ملګریا ګوره کنه په مینس کې ملېګا دا موبایل ته دل ورکه جمع کنو خبره بل موبایل جب کې پروت دی یار وسته یاره کې وي بری تاسو ترتیب گزارت ما بستاروزات چیټ شي ها نا بره مپرې دی کا بره ملګری مپرې و چې کوم کې نه بره باندې د تنټ کار نه کوي صحیح ده اے بهر به اے ملګری ته انتظامی ولای کم ملګری به بهر نه پرېږي دی ها نیم کلیپونه دی خیانتګر ولېګل الله دې عذاب ورکړي بس چوپ شئ بس مړه کسان شور کوي دا ټیم مناظرې مې حساب وایي بسم الله الرحمن الرحیم بلال مولوي صاحب د یو خبره به زه د جواباتو نه مخکې کما چې دی ماته وایي په درمیان کې چې ته به عبارات نه پیش کې الان کې ما ورته زه په معارضه کوم د بلال مولوي صاحب ته ما اول ویلو یا با عقیده باسو کو د هغې ته نه تیار ما ورته دویم به دا وکړو چې مناظرې ترتیب به دا کړو ته به یو کتاب پیش کې استدلال به کې ما ته به راکې زه به جواب کوم زه به هم دا کوم یو کتاب به پیش کوم استدلال به کوم طالب جواب در کوم ځکه په لس منټ کې لس کتابونه چې ته پیش کړې هغه وضاحتونه نه کېږي په لس منټ کې د لس کتابونو هغې ته نه تیار نو ما سره اخري چانس معارضه پاتې شوه هغه معارضه بالمثل زه کوم الحمدلله روان یم د اصولو مطابق ته نه وې تیار ستا په اصولو کې هم زه په اصولو روان یم در سره بیا بلال مولوي صاحب مخکې لاړو هغه زما جوابات خو یې حذف کړل چې کوم پې ما زور کړي دی وایي چې د جسدي مثالي د جسدي عنصري چې په دوه ځای کې دا د الله قدرت و الان کې دی غلط بیاني وکړه ما وایي د معراج شپه د قدرت شپه وه ما عام قانون نه دی ویلی چې په دوه ځای کې ما ویل د معراج شپه د الله د قدرت وه خو دا وګوره هغه د بریلیانو نه زیات دی اخوځي تحریفات کوي دویم نمبر دی ما ته ستا مشران خو وکنه نو زما په مشرانو خو تا ته ما چغې ویلې چې نوجانب ولیکه تا را سره نه لیکله زه مشرانو په دفاع پوهېږم هغه تور نه تښتې چې په زور په شپږ میاشتو کې مې ورته تیار کړه چې مشرانو په کوپر دې را سره خبره وکړه خو تا لیکلی جمعیت العلما دی عبارت به هغوی پیش کړې که نه یې در سره اخره کې خلک ګوري چې تا لیکلی به دا وکړي جمعیت العلما اسلام و ستا سره تر اوسه پورې یو عبارت تر جمعیت العلما اسلام پیش نه کړو ستا چې کومه دعوه لیکلې تر اخره پورې به ته ناکام یې انشاءالله دا نور هم زه درته هسې اصولا جوابات چې در کومه دا جوابات زما په ذمې نشته دی زما په ذمې د هغه عباراتو جوابات دي چې جمعیت العلما والا پیش کړي ما دستور د جمعیت العلما اسلام پیش کړو زه ورته ګوره د اشاعت توحید د مشرانو کتابونه پیش کړو که دغې لږ غیرت دی پنجبیریانو کې دی یم اشاعتیان به ورته وایم زه به پنجبیریانو خفه کېږي دی دې دغسې اوچت کړي چې زمونږ د جمعیت العلما اسلام د مشرانو دی پیش کړي فتوی به چا لګولې ده او خبرې به چا پسې کوي دریم نمبر دی بیا مخکې وایي صحابه زما د سر تاجونه دي نو زه مې انبیاو صحابه زما د سر تاجونه دا عقیده خو زموږ مشران هم نه بدي دا ته چې به څه باندې لګیایي هغه چې د بل چا لپاره ځان دپاره ته کوم اصول خپلوي دا بل چا لپاره هم خپل کړه بیا مخکې دی چې وایي دا ته چې کومې جسم مثالي ما باندې اعتراض کې وایي هلته خو د جسم تقسیم دی الان کې کوم کتاب چې پیش کوي هلته الارواح على اربعه اقسام هلته وایي الارواح على اربعه اقسام نه کتاب د شیخ سلیم الله خان صاحب چې پیش کو او هغه زه ورته هم دوباره عبارت وایي نه راخلي نو دغه عمره په کتاب باندې دروغ وایي بیا مخکې ځي وایي د ختم نبوت خدمت ما ورته یو خدمت دی د مشر د شیخ طاهر صاحب وایي د توحید خدمت یې کړی و که نه د توحید خدمت خو قادیاني هم کړی و نو ته څه چې ختم نبوت خدمت یې کړی و پته نه لګي په کوم طرف باندې روان یې پوهېږي وام دې کوم ځای او ډب دې کوم ځای کوي د خپل مشران هم درپسې ښه شرمنده چې دا کومه نمونه ناسته وه شپږم نمبر دی وایي د انبیاو توهین وایي د امور یقینا بېشکه دی خو ته وښیې که نه توهین خو ته نشته دی ته خو یو عبارت د جسد مثالي رالی هغه تا یادوي ته یې په بل چا باندې پټ کړې دا خو تاسې په ګډو وډو لګیایي اتم نمبر ما ورته مکان ثابت دی وایي ولله ما فی السماوات معلومه شو چې دی هم د مکان ثابت دی د الله دپاره قایل دی
ولله ما فی السماوات کې بروسته باسو کو خو اومنستا مشر مکان ثابت کړی دی جسم یې ثابت کړی دی درېم عقیده الله تعالی ته پته نه و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم ذکر درې عقیدې سره کفر ما بیان کړی او جواب سره ولله ما فی السماوات خلک به در باندې ښه شرمېږي چې داسې شی ویلي مشرانو جواب دی وکړه مخکې وایي بجاه النبي ته وایي ویله چې دا په شریعت کې نشته دی ګوره بجاه النبي کې اختلاف سره چې دا لفظ د پچون کې معتزله یو اختلافي عقیده روانه وه چې بجاه النبي په الله باندې دیو لازمي نو نور الفاظ د توسل په اجماع سره د نشر طیبه حواله مې تبرش کړې وه د ټولو په نسبت بالاتفاق جایز ده او ستا مشر په ذوات فاضله سره وسیله مطلقاً شرک ګڼي د سره هغې دواړو کې فرق د اعمال صالحو ته مزه ذوات فاضله باندې زما استاباس دی بیا د هغې نه مخکې دی راځي وایي عقیده د شیخ القرآن طاهر صاحب وایي لیکلی چې قبر کې عذاب او ګوره په پنځپیرانو کې په عذاب قبر کې شیخ طاهر صاحب قایل دی د هغې نه بعد کې پنځپیران ټول د قبر کې به دې قبر کې د ژوند او عذاب ثواب د جسم لپاره منکر دي دا مونږ بار بار په خپلو کتابونو کې وضاحت کړی چې شیخ طاهر صاحب د قبر په مسله کې په کوم طرف تللی دی هغې پرېښې ده خان باچا لیکلي دي نیلوي لیکلي دي عقاید علما اسلام لیکلي چې په دې قبر کې عذاب ثواب منل ژوند منل دا شرک دی یوه حواله مې پېښ کړې مخکې به نورې پېښ کوم او بیا دې مخکې راغی وایي روح بل جسد ته لاړو دا توهین دی جسم مثالي سره ملاقات ته د ښځې له بل خاوند تلاش کو دا ستاسو پنځپیرانو مې نوي میړونه تلاش کړي دا اقامت البرهان دی وګوره حدیث صفحہ نمبر 170 وہ بہت سے صالحین کہتے ہیں کہ ان کو بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور چیز ان سے بعید بھی نہیں در حقیقت یہ زیارت جسمانی ہوتی ہے روحانی ہوتی ہے جسمانی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ میں بعض لوگوں کو آپ نظر آتے ہیں اور بعض کو نظر نہیں آتے دقا ملاقاتونه ستاسو دا ثابتوي او نیلوي صاحب خو په صراحت سره نه دی حق کوي که یو څوک دا وکړي چې د پلانکین نبي ولي سره زما ملاقات شوی دی دا د هغه جسم مثالي سره ملاقات دی بقول ستا د ټول پنځپیرانو د ښځو نوي میړونه تلاش کړل دا ستا په لهجه کې درته وایم لهجه صحیح استعمالوه چې جواب درته سم میلاویږي بیا دې مخکې وایي او دا هغه د پنځپیرانو اعلان حق واوره دیوئی المحند میں علامہ سیوطی کا حوالہ ہے جو کہتے حضرات انبیاء قبروں سے نکل کر زمین کی کناروں میں سیر کرتی ہے ستا خپل پنځپیرانو میاندونه میړونه پیدا کړل دا رنیا میړونه یې در واخله پس سم استعمالوه چې سم درته استعمالوي مخکې ما د دیو عبارت د جسدي مثالي ته بیا راغی ما وی چې علماء دیوبند جسدي مثالي مستقل نه ګڼي هغه دقه روح تعبیر کوي د علامه عثماني حواله مې پېښ کړې او یادونه یې لګیا او دی بیا کره پنځپیران جسدي مثالي مستقل ګڼي علماء دیوبند د جسدي مثالي جسد عنصري تابع ګڼي دیو چې دی هغه جسدي عنصري د سره د نبوت د حیات نه انکار درېیم نمبر علماء دیوبند جسدي مثالي چې روح ورته ویل کېږي هغوی ورته جسدي مثالي وایي د جسم سره تعلق د حیات مري پنځپیران دغه څیز ته شرک وایي په تا هغوی کې فرق دی ته څنګه جسدي مثالي کې دا خو ستا ما مخکې بنیاد ویستلو خو تا سره نور څه شته نه په دغې لګیا مخکې بهرحال ما د پنځپیرانو عبارت پیش کوله ما ویله چې په دغه قبر کې سوال او جواب دی دا متواتراتو نه ثابت دی دا مولوي صاحب دا وګوره مشکات شریف عن جابر رضی الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادخل الميت القبر ميت چې کله قبر ته داخل چې مسرت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه دا مړی په قبر کې کینی د سترګې مګي دغسې سوال جواب او د پنځپیران څه وایي دا د پنځپیرانو تحفة الاشاعت شیخ طیب صاحب تقریض دی پې دی وایي وکیف يتکلم ويجيب دا څنګه خبرې کوي څنګه جواب ورته ورکوي اقول ان كان ميتا فكيف يبتواني که دا مړی نو سترګې څنګه دغه کوي وکیف يتکلم څنګه خبرې کوي هغه وایي سوال جواب متواترات دي پنځپیری وایي څنګه کوي پنځپیری نه خو د قبر ژوند مني نه سوال جواب دا د متواتراتو نه انکار دی دا لازم خبره هم نه ده ستا عقیده د خپلې عقیدې مطابق کفر ته لاړې ما خو تاویل کو کافر درته نه وایم خو خپل عقایدو په رڼا په سترګو چې وګورې ستا پنځپیران وختي د اسلام نه ستا په اصولو سره خالي شوي مخکې نه مولوي صاحب او دا نهم نمبر ستا عقیده پیش کوم اقامت البرهان صفحه 198 دی وایي د نبي علیه الصلاۃ والسلام روح په جنت کې دی په اعلی علیین کې دی دی وایي د نبي علیه السلام روح په اعلی علیین کې دی جسم مبارک دغه ټولو نعمتونو نه پنځپیرانو په نسبت باندې محروم دی دا ریاض الجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هغه پنځپیران د هغې نه منکر دي د امت د اجماعي عقیدې نه د متواتر عقیدې نه ستا په نسبت پنځپیران کافران لسم نمبر شد رحال د نبي علیه السلام قبر مبارک ته تلل دا ستاسو فتح المبین د خضر حیات صاحب دی مسئلہ توسل شد رحال اور استشفاء میں آپ حضرات کو پرلے درجے کا بدعتی اور مشرک اکبر بتاتی ہے دیوی شد رحال چې دی څوک چې دی قیل دا مشرک اکبر دی خضر حیات ستا مشر وي د مشرانو کتابونه پیش کوم دا والا الاو سنن د علامه عثماني فدل على استحباب شد الرحال لزیارتي د علماء دیوبند مسلک ذکر کوي علماء دیوبند شد الرحال د استحباب قایل علماء دیوبند شد الرحال ته مستحب وي او خضر حیات سره پنځپیرانو مشر وي مشرک اکبر د دیو پنځ علماء دیوبند مشرکان اکبر شو لوی مشرکان شو وستوي څوک چې مشرک علماء دیوبند ته لوی مشرکان وي دا کافران نه دي
او زه چې کوم عبارت پیش کوم دا عقیدې تضادوم علماء دیوبند دا عقیده پنځپیرانو دا عقیده زه ستا په شان بوسو کې وبه نه بوزم چې چا په عبارتونو کې توحید کوم مخکې زه مولوي صاحب دا ستاسو مولوي صاحب 11 عقیده پیش کوم صرف عبارت نه عقیده پیش کوم سماع الموتى ته به راشو دا ستاسو نشر القرآن دی د شیخ غلام الله خان صاحب په حوالې سره وایي مولانا سید درنۃ اللہ شاہ بخاری کی हमनवात है शेख तोहिर साहब दगा हमनवा और किसी के परवाह की बगैर कारीनी समा होता को काफिर और मुशरिक समझते रचा परवाह मैंने केवल शेख तोहिर बकारीन ने समा होता दा मुशरिकान और काफिरान विल दा दिवस वाखर मोल से दा दिन दाई हकम द खबर लिखली दा उस दा जवाहिरुल कुरान रा वाला बल मशरी सफा नंबर देवई समाए मोता का मसला जमानी साहब से मुख्तलफन फी चला रहे पर साहबों के इख्तिलाफ द शेख तोहिर पर निस्बानी साहब मुशरिकान काफिरान सो और शरक पर ऐलान होगा और दीम लिखली फतुर रहमान सोक जे साहबों किराम तो काफिरान वही पर कौल द बिलाल अगे काफिरान दी हुआ है शेख तोहिर से तरीके दा मुफ्ती शफी से दे मारिफुल कुरान जिल से दे वही ये मसला मुर्दी कोई कलाम सुन सकती है उन मसाइल में से जिनमें खुद साहब इकराम का बाहम इख्तिलाफ रहे अब्दुल्लाह इब्न उमर समय मौता को साबित करार देते हैं इब्न उमर ददीपनिस मुशरिक अब उमर फारूक ददीपनिस मुशरिक जमहूर साहब इकराम ददीपनिस मुशरिक और जमहूर उम्मत ददीपनिस मुशरिक दा अकाबिर उलमा देवबंदी او مکه دا مفتی شبیر صاحب دی مکه 12 نمبر عقیده تستازم چې ستا کفری عقیده را دی وای دا او یو خبرې دلته بس غلط فهمین لري کوم دا پنځپیریان وای په موازی منصوصو کې اختلاف را روان دی یعنی په نس نه چې ثابت دي چې دلته مړی اوري پنځپیریان وای د دې ځنه اختلاف را روان دی دا فتح الرحمن دی عبد الجبار شیخ دی وای وها اختلاف د اهل علم په دې کې شته چې موازی منصوصو کې سما ثابته دا وکنه او دی بلال مرسم په خپل کلیپ کې ویلو ٹھیک شو په منصوصو کې صحابه او دیو اختلافي هم ده صحابه کرام د موازی منصوصو نه او دا ګوره علماء دیوبند سوې مخکې نه چې اختلاف هغه وي په موازی منصوصو کې اوري اختلاف پدې کې نشته اختلاف په نور کې پنځپیریان په امت کې اعتزال هغه ول نه ډله ده چې دیو په موازی منصوصو کې د الله د پیغمبر دی وای دا قرآن نه خلاف دي صحیح نه ده هدي منیر شاکر غونتی نمونه په کې بیا پیدا کیږي د خزرایات په شانتي دی وای سب نمبر بحث باندې وای اسلیے جن مواقع میں حدیث کی روایت صحیح ہے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہے دیو اختلاف موازی منصوصو کی نشته ده دا دویمه حواله ولا دا فیض الباری یو حواله پیش کړه ٹھیک ده دا به مخکې پیش